ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بالغ میډیا رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. د بلخ ولایت والي الحاج مولا محمد یوسف وفا د دې ولایت د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د ازبکستان د دولت په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی دی. ورته مهال چارواکي وایي د اسلامي امارت د چارواکو رسمي سفر موخه د بلخ او سرخندریا ولایتونو ترمنځ د ګډې کاري کمیسیون په 15مه ناسته کې د ګډون ترڅنګ دواړو خواو د علمي، فرهنګي، اقتصادي، کرنیزو او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا په اړه خبرې او نظرونه تبادله کړي دي. د بلخ ولایت د والي ویان عطاالله جزاید وایي د سفر اصلي موخه د علمي، اقتصادي، سوداګریزو، کلتوري او سرحدي اړیکو پراخول دي چې افغان پلاوي د ازبکستان لوړپوړو چارواکو سره په یادو برخو کې د ګډو همکاریو د لا پراختیا او همدارنګه افغانانو ته د ویزو د ورکړې، د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو او وارداتو ډیرول او د هوایي شرکتونو له لارې نور هیوادونو ته افغان صادراتو په اړه خبرې اترې وشوې. د ازبکستان کې د بلخ او سرخندریا ولایتونو ترمنځ د همکاري کاري کمیسیون 15مه غونډه کې ګډون وکړ. د دوشنبې په ورځ د ازبکستان هیواد په رسمي بلنه د بلخ ولایت محترم والي الحاج مولا محمد یوسف وفا صاحب په مشري د بلخ ولایت یو شمېر دولتي اداراتو مسؤلینو په ملتیا د ازبکستان هیواد ترمیز ښار ته سفر وکړ او هلته یې د ترمیز ولایت له والي قاسمي اغلوبیک او یو شمېر نورو مسؤلینو سره وکتل. په دې لیدنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري، امنیتي، تجارتي، زراعتي د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د اقتصاد د پرمختګ لپاره د ازبکستان هیواد لخوا افغانانو بالخصوص تجارانو او صنعتکارانو ته د ویزې ورکولو، هوایي شرکتونو له لارې نورو هیوادونو ته افغان صادرات، د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو او وارداتو ډیرول، په سرحدي ساحو د امنیت د لا ټینګښت او ډیپلوماټیکو اړیکو پر قوي کېدو باندې بحث او خبرې وسوې. په ورته وخت کې د ازبکستان هیواد چارواکو هم افغان پلاوي ته د ښه ګاونډیتوب ډاډ ورکړی او ژمنې کړي چې په بیلابیلو برخو کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره ازبکستان هیواد د افغان ولس سره تل د ښه ګاونډیتوب ښکارندویي کړې ده او په سختو ورځو کې د خپلو بشري مرستو په ترسره کولو سره د افغان ولس لاسنیوی کړی دی. د بلخ ولایت د ښوونځیو له زرو زده کوونکو څخه د سیالۍ ازموینه د البرز علمي او فرهنګي ادارې لخوا ترسره شوه. د ازموینه د زده کوونکو د فکري او مذهبي بنسټ د پیاوړتیا او د علمي او مذهبي شخصیتونو د پیژندنې لپاره جوړ شوی دی. د نهرچای ولسوالۍ د پوهنې امیر حافظ محمد ادریس صدیق د دې پروګرام په جوړولو ستاینه وکړه او ویل چې د دغسې سیالیو موخه د ځوانانو فکري او عقیدتي کچه پیاوړې کول دي او زده کوونکي له اسلامي افکارو او لویو مذهبي شخصیتونو سره آشنا کوي. نن موږ تاسو کوم برنامه کې حضور لرو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حنفي مذهب امام صاحب د بخش کې من کتاب توضیح کړی امتحان اخلو نو تقریبا د 9 مکتبو شاګردان موږ امتحان اخلو او تعداد شاګردان د 1000 نفرو شاګردان موږ امتحان اخلو. د ښوونځي او ښوونکی عبدالعزیز ویل چې د علمي او مذهبي سیالیو جوړول د مذهبي باورونو په پیاوړتیا، فکري وده او د زده کوونکو د هڅونې په لوړولو کې مهم رول لري. هر قدر همچون برنامه‌های رقابتی بیشتر شود و بدون شک به شکوفایی و بلند رفتن سطح دانش شاگردان بیشتر میشه در این قسمت و خواست ما همی است که همچون رقابت ها را که متاسفانه در قبل نبود برای فعلا یک ویژگی که خود آمریت معارف نریشایی داشته ای را برگزار کردن خیلی تاثیرگذار بالای معلومات عمومی شاگردان مکاتب می باشه. په ورته وخت کې سید مختار د دې سیالۍ یو ګډونوال ویل چې د شان ازموینو جوړول د اسلامي عالمانو او فکري شخصیتونو په ښه پیژندنه کې مهم رول لري او زده کوونکي د مذهبي آثارو د مطالعې لپاره هڅوي. این کتاب ها واقعا فایده های زیادی دارن، نه تنها فایده های چیزی که مثلا از قبیل جوایز و دیگه است، فایده های دینی هم داره. مثل ما میتونیم که درباره سیرت یک کسی که مثلا ما در مذهبش هستیم با در اون مذهب قرار داریم درباره سیرت از او چیزهای فایده مثلا بفهمیم که امام ابو حنیفه چگونه اخلاق زیبا داشتن.
په همدې حال کې یو بل ګډونوال تاج محمد څرګنده کړه چې د ورته پروګرامونو جوړول د شاګردانو فکري وده او د مذهبي معلوماتو په پیاوړتیا کې ګټور دي او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول سیالۍ دوام ولري. ډېر شیان زده کړه او بل داسې د امام ابو حنیفه صاحب به مو پېژندو او چې د سنت خدمتونه دین ته کړي دي او ډېر زحمتونه یې کړي دي او بل داسې موږ وپېژنو چې دا چې کاره ده او څه زحمتونه د دین ته کړي دي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست د البرز علمي او فرهنګي ادارې سره پلان لري ترڅو د ځوانانو فکري او عقیدتي استعدادونه وپیژني او وده ورکړي او دا ډول علمي او فرهنګي سیالۍ په ټولو ولایتونو کې دوام ومومي. یو تجارتي مرکز د نږدې 250 میلیونه افغانیو په پانګونه د بلخ ولایت په مرکز کې د یو شمېر مسؤلینو او سوداګرو په شتون کې افتتاح او رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ورته مهال چارواکي وایي د دې ډول تجارتي مرکزونو جوړېدل د اقتصادي ودې او د کار د فرصتونو د زیاتوالي لپاره مهم رول لري. د سوداګریز مرکز د پرانیستي په مراسمو کې د مزار شریف ښاروالۍ مرستیال محمد نسیم عابد له پانګوالو څخه مننه وکړه او ویل چې د دې ډول تاسیساتو جوړول په اقتصادي وده د کاري فرصتونو برابرولو او د بازار په پرمختګ کې مهم رول لري. از وکیل صاحبای محترم دوزنهایی شهر مزار شریف و از تمام مردم شکرگزاری میکنیم و تشکر میکنیم که امروز شهروالی اداره شهروالی دوش اینام کار هستند. این کارا این بازسازی بانکاری این هستند. اگر اینا باشه نباشه کارای شهروالی نه چیز هستند. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې واکپال میراج الدین ټینګار وکړ چې ملي سوداګر باید د دې ولایت په تجارتي او اقتصادي زیربناوو کې فعاله برخه واخلي او په لویو پانګونو کې نورې همکاري وکړي. واقعي حقیقت ته دوی اشاره وکړه چې موږ په مجازي دنیا کې او د افغانستان نه بهر د افغانستان تصویر دا رقم نه ګورو لکه موږ چې افغانستان ته راغلي او دلته حالات ګورو، امنیت ګورو، وضعیت ګورو، خدمتونه ګورو. د حکومت او د ملت واټن سره بیخي نږدې وینو. دا په بیرون ملک کې په مجازي دنیا کې دا رقم نه دی. د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري او تخنیکي چارو رئیس محمد جاوید مایر وویل چې دا تجارتي مرکز د څه باندې 240 میلیونه افغانیو په لګښت سره جوړ شوی دی. ملکیت از شهروالی است که در سال 1397 به شرکت آسیا انترنشنال داده شده و بعد از این کارهایشان مانده شده و بعدا با سرمایه گذاری 247 میلیون افغانی از طرف شرکت رحمان حبیب انشاءالله با کیفیت عالی کارشان به اتمام رسیده. ورته مهال د قراردادي شرکت مسؤل حاجي میرویس وایي چې یاده پروژه د ټولو امکاناتو د نړیوالو معیارونو او د ښاروالۍ د انجینرۍ د اصولو پر اساس جوړه شوې او د ښاري ښکلا په لوړولو کې مهم رول لري. شرکت ساختمانی و سرکسازی رحمان حبیب با سرمایه گذاری شخصیش با یک روحیه عالی حاضر شد که این پروژه ناتمام را بگیره و به اتمام برسانه. تعهد سپرد در شهروالی و مقام ولایت که ما اینمی پروژه ناتمام را انشاءالله تعالی با کمک خداوند تکمیل میکنیم. د یادونې وړ ده چې دا مرکز د یوه سوداګر لخوا د بلخ ولایت په مرکز کې جوړ شوی او د 10 کلونو وروسته مدیریت بیا د مزار شریف ښاروالۍ ته سپارل کیږي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.